الله فرمای یهود او نصارا گمراهی په پیسو باندې اخلي، په گمراهی باندې په لکونو په کروڑونو پیسې لګي چې څنګه خلق د الله د دین نه واړي. یشترون الضلالة، دا خبره ګوره یاد ساتئ چې هر کله چې کفار او بيدینه خلق او منافقان یو ټولنه یو ولس یو امت گمراه کوي، نو الته سرمایه گذاری وکي، پیسہ استعمال کی، سرو سپین استعمال کی، بغیر د دینه گمراهی او قوم یو ټولنه گمراه کول ممکن نه ده. د دې وجنه سامری د خلکو نه سرو سپین راغون کړل، سرمایه گذاری وکړه، خو سکه جوړ کړ سرو سپینو زرونه. نو کفار او یهود او نصارا چې مسلمانان گمراه کول غواړي، هغه به په دې یو واره سرمایه گذاری کوي، پیسې به استعمالوي، ډالر به استعمالوي، دراهم او دنانیر به استعمالوي، بیا به مسلمان گمراه کوي. نو الله دلته څه فرمایي؟ یشترون الضلالة، دوی گمراهی په پیسو اخلي. دوی چې د مسلمانانو په باره کې کوم پلانونه روان کړي د مسلمان د گمراه کولو لپاره، دوی په کروڑونو ډالر دوی مصرفوي. افغانستان ته چې امریکایان راغلي وو، یوازې امریکا 2 تریلیونه ډالر په افغانستان کې مصرف کړ. 2 تریلیونه ډالر، 1,00,000 ته ویل کېږي، بیا 10,00,000 دته 1 ملیون وای، بیا 1,000 ملیونه چې ته راجمع کې هغې نه بیا میلیارد جوړیږي. 1,000 وارې 10,00,000 1,000 ملیونه هغې نه میلیارد جوړ شي، بیا 1,000 میلیارد نه 1 تریلیون جوړیږي. کروڑ، ارب او کرب تریلیون ته ویل کېږي. نو امریکایانو دومره پیسه ولګولو، دا یې د څه دپاره لګو؟ دا دې دپاره چې یریدون ان تضلوا السبیل، مسلمان د گمراهۍ او د بېلارې کولو دپاره دوی په میلیونونو پیسې لګوي. دوی په کرکټ باندې دومره سرمایه گذاري کوي یهود چې د هغې اندازه نشته. ولې؟ وجه دا ده چې د کرکټ په واسطه باندې دوی یو کس نه گمراه کوي، بلکې په میلیونونو ځوانان د یو قوم د یو ولس هغه دوی گمراه کولی شي. هغه څنګه گمراه کوي؟ نو هغه اصل کې د دین د ژوند د مقصد د معنویت دا خبرې د ځوان نه هیر کړي چې زه څه دپاره پیدا یم، زه یو ځوان یم، دې سره سره زه مسلمان یم، د مسلمان په کور کې پیدا یم، زما مسؤلیت څه شی دی؟ زما مسؤلیت دا دی چې خورا وسکا او دا خلکو نه پوښتنه وکړه چې نن به میچ د چا سره وي، څوک به وي، په کوم ځای کې به دا میچ رواني، بیل بیل کھلاڑیانو نمونه خلکو ته یاد وي. دا ولې؟ دا په دې باندې سرمایه گذاري کېږي. یشترون الضلالة، یو کرکټي ته چې په لکونو ډالره انعام ورکولی کېږي، دا دې دپاره ورکولی کېږي چې د ډېره غټه توره وکړه، دنیا یې فتح کړه، ظلم یې په دنیا کې ختم کړه، انصاف یې په دنیا کې حاکم کړه. نه، دا اصل کې دا دې دپاره کېږي چې څنګه ځوان نسل دنه خپل مقصد د ژوند هیر کړي. یوازې کرکټ نه دی، خو دا غټه فتنه په دې معنا دی چې د هر اسلامي ملک چې هغه کرکټ لري، د هغې ملک ټول ځوانان الا ماشاء الله کم ځوانان به داسې وي چې هغوی جهاد، اسلام، قرآن، په مسلمان خفګان، په اسلام خفه کېږي. دا ډېر دردمن ځوانان، ډېر کم ځوانان وي. نور ټول لاوبالي، بې هدفه، بې مقصده، لوپرمجازه داسې ځوانان دي. لکه څنګه چې دا کرکټیان هم داسې خلک دي، لاوبالیان، د مکتب او د پوهنتون په مضمون کې پاتې، لوپران، لوچکان، بې هدفه، بې مقصده. همدارنګې د دوی پسې روان خلک هم همدغسې دي. نو دغه رنګې دوی دا کفار سرمایه گذاری په دې باندې کوي چې څنګه دوی د بې حیا
د هندوستان فلمونو چې په هغې کې د عاشقۍ او دا قصې دي، یوازې په افغانستان کې 95 تلویزیون سټیشنه دوی جوړ کړي وو، امریکایان چې راغلي وو. په هغې باندې بیا په هر چینل باندې د هندوستان فلمونه نشر کېده. هغې دپاره بېر ترجمان یې ټاکلی و چې هغه به د هندوستان د هندي ژبه په اردو خو افغانان نه پوهېږي، هغه به یې ژباړلو پښتو ته، خبره به هغه هلته کوله نو په پښتو کې به هغه ژباړل کېده. نو چې ځوان صحیح پوه شي چې دی کومې خبرې کوي. ځینې تلویزیونونو باندې همداسې خپرېدل او په ځینو تلویزیونونو باندې د ترجمې سره خپرېده، ترجمه به یې کېدله په پښتو کې. پیسې خلکو ولې مصرفوو؟ د ترجمان ته، د تلویزیون والا ته، د تلویزیون کارکوونکو ته شپې او ورځ چې دوی په دې کې کار کوو، دا یې ولې کوو؟ دوی څه پلار بندي زندان کې و چې خلکو ورته ویلي و چې دا کار وکړې نو پلار به د زندان نه خلاصېږي؟ نه، دوی یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل، ګمراهي په پیسو اخلي او اراده یې دا ده چې تاسو د سمې لارې نه واړوي. په هر ولسوالۍ کې راډیوګانې، په هر ولایت کې 10 12 20 راډیوګانې دوی فعال کړي وو او داسې راډیوګانې پکې وې چې شپه او ورځ 40 ساعته پروګرامونه یې چلوو. دا یې ولې چلوو؟ دا زموږ د ګمراهۍ دپاره. په هغې کې ناولونه چلېدل، دا یې ولې کوو؟ دا زموږ د ګمراهۍ دپاره چې موږ څنګه د الله د دین نه واړئ. د شپې 12 بجې به چې څوک پورته کېده نو تا به راډیو اورېده، یو چا به د یو ځای نه ټلیفون کړی و، زنانه به وه، ښځه به وه، پیغله مؤمنه مسلمانه وه، په عقیده یې خرابه کړې وه، هغه به راډیو ته زنګ وهلو کې راډیو والا ته ما ته پلانکۍ سندره نشر کړه د راډیو نه. کفار زمونږ او ستاسو خیرخواهان نه دي، دوی ګمراهي په پیسو باندې اخلي. یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل. نو دا جګړه اوس هم روانه ده، خو اوس د دې جګړې شکل اوس دلته وجود نه لري. اوس د فیسبوک، د یوټیوب، د میډیا، د رسنۍ، د نیټ د لارې چې دوی په موږ باندې کوم کار شروع کړی دی، دا جنګ روان دی. نو الله فرمایلی دي چې دوی ګمراهي په پیسو اخلي. اراده یې موږ تاسو ته وویل چې ویریدون ان تضلوا السبیل، د دوی اراده، عزم، تصمیم، پروګرام، پالیسی هغه دا دی چې تاسو د سمې لارې نه واړوي. یریدون ان تضلوا السبیل، او دوی اراده لري چې تاسو واړوي د حق لارې نه، د سمې لارې نه، د دین نه، د قرآن کریم نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه. موږ نه صحابه کرام، موږ نه فاتحین، موږ نه سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان محمد فاتح او دا اوچت اوچت خلک زمونږ په تاریخ کې چې تیر شوي دا رانه هېر کړي دي. د هغې په ځای موږ ته نور خلک مخېله کړي دي چې دا ستاسو هیروګان دي، دا ستاسو اتلان دي. ستاسو اتل سلطان صلاح الدین ایوبی نه دی؟ والله اعلم. نو دا جواب دی چې نه، دا خو کافران خو ښه خلک دي، دا خو بشر دوستان دي، دا موسسې ګورې نه چې راځي هسې مفته خلکو سره کومک کوي، خو دا خو د بشر خیرخواهان دي، بشر دوستان دي. نو دا ستا سړک جوړوي، تا ته کوهي وباسي، تا ته اوړه درکوي، نو دا ښه خلک دي، ته یې نه پېژنې. الله فرمایي والله اعلم باعدائکم، الله ستا دشمن پېژني، خو ته د دشمن پېژندلو درک تا کې نشته، ته دشمن نه پېژنې. خو بس چې الله درته وویل چې دا پلانکی ستا دشمن دی، که هغه هر څومره تا سره ښېګڼه کوو، ورته وایه چې دا زما دشمن دی، زما الله ما ته ویلي دي چې دا زما دشمن دی، که دا ما سره هر څومره ښه کوي، خو دا ښه دې دپاره نه دي چې دا د ښه اراده لري. وی تواضعهای دشمن مکر سیادی بود بیدل. بیدل د هندوستان یو شاعر دی، هغه وایي چې دا دشمن چې تا ته عاجزي کوي که نه، تواضعهای دشمن مکر سیادی بود بیدل. وی د دشمن دا تواضع عاجزي، دا چې تاله سړک جوړوي، دا چې تاله کور جوړوي، دا چې تاله اوړه درکوي، غوړي درکوي، وی مکر سیادی بود بیدل. بیدل شاعر خپل ځان یادوي، وی بیدله دا د ښکاري چل دی. ښکاري چې کله ښکار پسې ځي که خمخم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. صیاد او ښکاري چې کله ټیټ ټیټ ځي، دا معنا نه دی چې دا عاجزي کوي دغه مرغۍ ته سلام کوي او سر یې ټیټ کړی، نه، دا اصل کې دې ته چل جوړ کړی دی چې هغه را باندې پوهه نه شي حمله پرې وکړمه.